بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن په سپیشل کنورسیشن خاصه محاوره باندې خبرې کوو چې دغه محاوره به انشاءالله تاسو په ورځني ژوند کې په کار راځي. زیاتره مسافرو وروڼو چې هغه په خارج کې دي، هغې دا غوښتنه کوله چې موږ ته د محاورې یا د کنورسیشن په اړه بعضې جملې جوړې کړه. نو هغه تاسو ته مو دا ویډیو انشاءالله ترتیب کړی دو، تاسو به وکسئ او انشاءالله یو څه به ترې نه زده کئ. خو دغه ویډیو د ټولو زده کوونکو دپاره دو، او په خاص ډول د مسافرو وروڼو دپاره دو چې هغه وروڼه په خارج کې د مسافرۍ شپې تېروي، بعضې ضروریات لري چې هماغه هم د خارجو هېوادونو کې د بعضې کمپنیو سره وي. نو هغې دپاره مو دا ویډیو ترتیب کړی دو. خو په دغه ویډیو کې بعضې څو برخې مهمې دي چې هغه هم د کنورسیشن په لیکلي ډول او هم په ویلو او سره د پښتو معنی او ژباړې. نو تاسو کولی شئ په دغه کې د انګلیسي جملې او تلفظ او ورپسې د پښتو لیکنه، د انګلیسي لیکنه او ورپسې د پښتو د لیکنې ترتیب، یعنې څو ډوله ګټې تاسې د ویډیو څخه اخیستی شئ چې یو خو دا د انګلیسي څه نه څه جملې به زده کئ او د هغې تلفظ به زده کئ، او ورسره به انشاءالله د پښتو برخې هم بعضې لیکنې هغه به هم سره به هم بلد شئ. خو هغه څوک چې نالوستي دي او په خارجو هېوادونو کې دي، کولی شي هغه یود کړي. نو اضافه‌ای خبرې نه کوو، تر ټولو دمخه څو په ویډیو باندې فیل کوو، د ستړي مه شئ یا د ستړي مه شو ترتیب ته ښیو، ځکه موږ کولی شو چې ستړي مه شي د خلکو سره وکړو. لکه لومړی موږ په اول وخت کې چې کله یو چا سره میلاویږو ستړي مه شي کوو، لکه سحر وخت و هغې ته موږ یو نو ګریټینګ ستړي مه شي کومې دي ګوډ مورنینګ. د سحر په وخت کې موږ ورته یو چې ګوډ مورنینګ، سهار په خیر، ګوډ مورنینګ، سهار په خیر. او که ماسپښین وي یا غرمه وي 12 بجې وي، نو هغې ته بیا موږ یو چې ګوډ نون، ګوډ نون. او که ورپسې د غرمې نه وروسته وي، نو هغې ته بیا ګوډ آفټرنون موږ یو، یعنې ماسپښین په خیر، ګوډ آفټرنون. نو دا تر ماسپښینه پورې، یعنې چا سره چې موږ میلاویږو دغه کلمې کولی شو، اصطلاحوي کولی شو موږ ورته وکاروو. او که د ماسپښین نه وروسته وي، نو ماښام ټایم کې موږ داسې ورته یو ګوډ ایونینګ، ماښام په خیر، ګوډ ایونینګ، ماښام په خیر. یعنې ګوډ ایونینګ ماسپښین په خیر، او ورپسې بیا سوري ګوډ ایونینګ ماښام په خیر، او ګوډ نایټ شپه په خیر. که شپې باندې موږ میلاویږو بیا داسې یو چې ګوډ نایټ شپه په خیر. او که نیمه شپه وه ګوډ میډ نایټ، ګوډ میډ نایټ یعنې نیمه شپه په خیر. او بیا که چیرې موږ د هغه ډبل ایچ کوېشن یعنې د واټ په باره کې، د څه په باره کې چا پوښتنه کوو چې څه نومېږي او ته څوک یې یا د کوم ځای څه وظیفه لرې، د په باره کې هم بعضې جملې موږ لرو، هغه تاسو دپاره وړاندې کوو. هغه یوازې ته غږېږو، دغه د سکرین نه برېښي. نو دغه سکرین نه چې کومې ویډیو یا کومه لیکنه برېښي، نو لکه دلته لیکل شوي دي واټ از یور نیم، واټ از یور نیم، ستا نوم څه دی، ستا نوم څه دی. واټ معنا څه، ایز معنا دی یور، د ستا، نیم نوم، یعنې د ستا نوم څه دی. ځواب چې کله موږ ورکوو بیا هغې ته داسې یو مای نیم ایز احمد، مای نیم ایز احمد. مای معنا زما، نیم معنا نوم، ایز معنا دی احمد، احمد، زما نوم احمد دی. What is your second name? What is your second name? او د ستا د کورنۍ نوم څه دی، ستا د کورنۍ نوم څه دی. یعنې کله چې موږ د چا نه د کورنۍ پوښتنه کوو، خپل ابادي کول پوښتنه کوو، نو هغې ته موږ بیا داسې ویو چې what is your second name؟ ستا د کورنۍ نوم څه دی. My second name is افغانیار، My second name is افغانیار. زما د کورنۍ نوم افغانیار دی. My زما، second د کورنۍ، name نوم، is دی افغانیار، افغانیار. زما د کورنۍ نوم افغانیار دی. What is your last name? What is your last name؟ ستا تخلص څه دی، ستا تخلص څه دی. My last
name is افغانیار. My last name is افغانیار. زما تخلص افغانیار دی. زما تخلص افغانیار دی. یو ځل بیا مسلسل ډول دې ته یم. What is your name؟ ستا نوم څه دی؟ My name is احمد. زما نوم احمد دی. What is your second name؟ ستا دوهم نوم یا ستا د کورنۍ نوم څه دی؟ My second name is افغانیار. My second name is افغانیار. زما د کورنۍ نوم افغانیار دی. What is your last name؟ What is your last name؟ ستا تخلص څه دی؟ ستا تخلص څه دی؟ My last name is افغانیار. My last name is افغانیار. زما تخلص افغانیار دی. What is your last name؟ What is your last name؟ ستا تخلص څه دی؟ ستا تخلص څه دی؟ My last name is افغانیار. My last name is افغانیار. زما تخلص افغانیار دی. زما تخلص افغانیار دی. What is your nickname؟ What is your nickname؟ ستا تخلص څه دی؟ ستا تخلص څه دی؟ یعنی what is your last name یا what is your nickname دا دواړه یوه معنا لري. یعنی د تخلص پوښتنه کوي چې هغه مونږ تخلص څه دی. په دا کې مونږ کولی شو پوښتنه وکړو که ووایو چې what is your last name what څه دی what څه is دی your د ستا last تخلص name نوم ستا تخلص نوم څه دی یعنی ستا تخلص څه دی. My last name is افغانیار. زما تخلص افغانیار دی. What is your nickname؟ ستا تخلص څه دی؟ My nickname is افغانیار. زما تخلص افغانیار دی. My زما nickname تخلص نوم is دی افغانیار افغانیار. What is your first name؟ What is your first name؟ ستا اول نوم څه دی؟ ستا اول نوم څه دی؟ یعنی که یو سړی وي د دې نومونه سره یو ځای شوي لکه احمد خان احمد جان یا داسې کوم بل نوم یې په دا کې موږ داسې وایو چې what is your first name؟ What is your first name؟ What is your first name؟ ستا اول نوم څه دی؟ My first name is افغان. زما اول نوم افغان دی. یعنی یو څوک دی خان جان نومیږي نو اول نوم یې خان او دویم نوم یې جان شو. What is your father name؟ What is your father name؟ ستا د پلار نوم څه دی؟ What څه is دی your د ستا father پلار name نوم ستا د پلار نوم څه دی؟ ستا د پلار نوم څه دی؟ What is your father name؟ ستا د پلار نوم څه دی؟ My father name is احمد. My father name is احمد. زما د پلار نوم احمد دی. زما د پلار نوم احمد دی. My زما father پلار name نوم is دی احمد احمد. زما د پلار نوم احمد دی. My father name is احمد. زما د پلار نوم احمد دی. What is your job؟ What is your job؟ ستا دنده څه دی؟ ستا دنده څه دی؟ What څه is دی your د ستا job وظیفه یا دنده ستا دنده څه دی؟ ستا دنده څه دی؟ What is your job؟ دلته د یو نفر تپوس کوي که چېرته نفر ډېر شي یعنی ډېرو خلکو نه مونږ تپوس کوو ډېرو نفرو نه پوښتنه کوو نو بیا مونږ داسې وایو چې what are your job؟ What are your job؟ ستاسو دندې څه دي؟ ستاسو دندې څه دي؟ What is your job؟ ستا دنده څه ده؟ ستا دنده څه ده؟ یعنې دلته د یو نفر تپوس کوي د یو چا نه مونږ تپوس کوو د یو شخص نه نو هغه مونږ ته ځواب ورکوي I'm a student. I'm a student. زه زده کوونکی یم. زه زده کوونکی یم. I زه ام یم a یو student شاګرد. زه زده کوونکی یا شاګرد یم. I'm a student.
I'm a student. زه زده کوونکی یم. زه زده کوونکی یم. What color do you like? What color do you like? What څه color رنګ do you like? آیا ته خوښوې؟ کوم رنګ دې خوښیږي؟ What color do you like? کوم رنګ دې خوښیږي؟ What color do you like? What color do you like? کوم رنګ دې خوښیږي؟ What color do you like? What color do you like? کوم رنګ دې خوښیږي؟ کوم رنګ دې خوښیږي؟ I like white color. I like white color. زه سپین رنګ خوښوم. I زه like خوښوم. White سپین color رنګ. زه سپین رنګ خوښوم. I like white color. I like white color. زه سپین رنګ خوښوم. زه سپین رنګ خوښوم. What are you? What are you? What څه are ye you ته ته څه شی یې یعنی څه وظیفه لري څه کاروبار کوي What are you? What are you? ته څه شی یې یعنی په کومه وظیفه باندې مقرر یې یا کومه وظیفه ترسره کوي What are you? ته څه شی یې ته څه شی یې I am a shopkeeper. I am a shopkeeper. زه دکاندار یم. زه دکاندار یم. I am I زه am یم a یو shopkeeper دکاندار زه دکاندار یم. I am a shopkeeper. I am a shopkeeper. زه دکاندار یم. زه دکاندار یم. What is your native language? What is your native language? ستا مورنۍ ژبه څه ده؟ ستا مورنۍ ژبه څه ده؟ What is your native language? What is your native language? What څه is the your د ستا native مورنۍ language ژبه ستا مورنۍ ژبه څه ده؟ My native language is Pashto. My native language is Pashto. زما مورنۍ ژبه پښتو ده. زما مورنۍ ژبه پښتو ده. My native language is Pashto. زما مورنۍ ژبه پښتو ده. What is your nationality? What is your nationality? ستا قومیت څه ده؟ What is your nationality? ستا قومیت څه ده؟ What is your nationality? ستا قومیت څه ده؟ I am Afghan. I am Afghan. زه افغان یم. زه افغان یم. I زه am یم افغان افغان یعنی دا د قومیت څه معنی یعنی پښتون هزاره تاجک ازبک او هر څوک چې وي هغه خپل نژاد پورې اړه لري هغې ته مونږ قومیت استعمالوو لکه ایم افغان زه افغان یم یعنې افغانستان یم نو دا وخت کې مونږ what is your nationality استعمالوو What are you doing? What are you doing? ته څه کوې ته څه کوې What are you doing? What are you doing? ته څه کوې ته
څه کوي. I'm teaching. I'm teaching. زه درس ورکوم. زه درس ورکوم. I am teaching. زه درس ورکوم یعنی تدریس ورکوم. What do you want to become یا what do you want to be in the future. What do you want to be in the future. ته په راتلونکي کې څه جوړېدل غواړې. ته په راتلونکي کې څه جوړېدل غواړې. What do you want to become in the future. What do you want to become in the future. ته په راتلونکي کې څه جوړېدل غواړې. What do you want to become in the future. ته په راتلونکي کې څه جوړېدل غواړې. I want to become a doctor in the future. I want to become a doctor in the future. زه غواړم چې په راتلونکي کې ډاکټر شم. زه غواړم چې په راتلونکي کې ډاکټر شم. زه want غواړم to become چې شم a doctor یو ډاکټر in the future په راتلونکي کې. زه غواړم چې په راتلونکي کې یو ډاکټر شم یا په راتلونکي کې ډاکټر شم. زه غواړم چې په راتلونکي کې ډاکټر شم. What is your favorite meal. What is your favorite meal. ستا د خوښې غذا څه ده. My favorite meal is meat. زما د خوښې غذا غوښه ده. What do you do in your free time. What do you do in your free time. ته په خپل اوزګار وخت کې څه کوې. ته په خپل اوزګار وخت کې څه کوې. What do you do in your free time. What do you do in your free time. ته په خپل اوزګار وخت کې څه کوې. What څه do you آیا ته ډو کوې in your free time. ستا په اوزګار یا په لیا وخت کې. ته په خپل اوزګار یا لیا وخت کې څه کوې. I usually study English. I usually study English. زه اکثره انګلیسي مطالعه کوم. زه اکثره انګلیسي مطالعه کوم. I usually study English. I usually study English. زه اکثره وخت یا زه اکثره یعنی زیاتره وخت ډیر ځلې یعنی ډیر وخت زه څه کوم انګلیسي مطالعه کوم. I usually زه ډیر وخت زیاتره وخت study مطالعه یا زده کړه کوم انګلیش د انګلیسي. زه اکثره انګلیسي مطالعه کوم یا زه اکثره وخت یا ډیر وخت یا ډیر ځلې انګلیسي مطالعه کوم. What is the most delicious food for you. What is the most delicious food for you. What is the most delicious food for you. ستا لپاره تر ټولو خوندوره غذا څه ده. ستا لپاره تر ټولو خوندوره غذا څه ده. Chicken is the most delicious food for me. Chicken is the most delicious food for me. Chicken چرګوړی چې ده the most یا چرګ چې ده the most ډیر یا زیاتره یا تر ټولو ډیر delicious خوندور یا خوندوره فوډ غذا ده for me زما لپاره. چرګ زما لپاره تر ټولو خوندوره غذا ده. What is the most delicious food for you. What is the most delicious food for you. What is the most delicious food for you. ستا لپاره تر ټولو خوندوره غذا څه ده. Chicken is the most delicious food for me. Chicken is the most delicious food for me. چرګ زما لپاره تر ټولو خوندوره غذا ده. چرګ زما لپاره تر ټولو خوندوره غذا ده. What is your favorite fruit. What is your favorite fruit. What is your favorite fruit. ستا د خوښې میوه کومه ده. ستا د خوښې میوه کومه ده. What څه is دی your د ستا favorite په زړه پورې یا د خوښې fruit غذا. ستا د خوښې میوه fruit میوه کومه ده. ستا د خوښې میوه کومه ده. What is your favorite fruit. What is your favorite
food. ستا د خوښې میوه کومه ده؟ ستا د خوښې میوه کومه ده؟ It is an orange. It is an orange. دا نارنج دی. دا نارنج دی. یعنی زما د خوښې غذا نارنج دی. It is an orange. It is دغه دی an یو orange نارنج. دغه دی یو نارنج. یعنی نارنج زما د خوښې غذا یا میوه ده. What are you? What are the days of the week? What are the days of the week? What are څه دي the days هغه ورځې دي of the week د اونۍ. هغه ورځې د اونۍ څه دي؟ یعنی د اونۍ ورځې کومې دي؟ What are the days of the week? What are the days of the week? د اونۍ ورځې کومې دي؟ They are دوی دي. Saturday شنبه، Sunday یکشنبه، Monday دوشنبه، Tuesday سه شنبه، Wednesday چهارشنبه، Thursday پنجشنبه، and او Friday جمعه. What are the days of the week? د اونۍ ورځې کومې دي؟ They are Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. And Friday. نو دغه د اونۍ ورځې دي چې مونږ دغو څخه ډېر مخ کیږو. یعنی دغه اونۍ ورځې پوښتنې مونږ نه خلک ډېرې کوي. نو د دې په خاطر باید دا ټیټ زده کړو مونږ Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday او Thursday, Friday چې تر جمعې پورې دي همدغه اونۍ ورځې دي. دا باید مونږ سیم ټیټ انشاءالله زده کړو. په راتلونکي کې مونږ نه څوک پوښتنه وکړي دا د ورځو نومونه مو ټیټ زده وي. د اونۍ ورځې همدغه دي چې مونږ تاسو ته وښیلې. او ورپسې what are the season of the year? What are the seasons of the year? What are the seasons of the year? د کال موسمونه کوم دي؟ د کال موسمونه کوم دي؟ یعنی یو کال څو موسمه ده یا یو کال څو فصله ده؟ They are spring, summer, fall and winter. They are spring, summer, fall, winter. یعنی دوی دي کوم spring پسرلی، summer اوړه، fall منی and winter او ژمی. نو دا څلور موسمه دي چې مونږ یو کال کې لرو. دغه موسمونه دي spring پسرلی لومړی موسم، summer اوړی دوهم موسم، fall منی دریم موسم and winter ژمی څلورم موسم. What are the seasons of the year? What are the seasons of the year? د کال موسمونه کوم دي؟ They are spring, summer, fall and winter. In winter. What time does your job begin? What time does your job begin? ستا دنده څه وخت پیل کیږي؟ ستا دنده څه وخت پیل کیږي؟ What time? What the time وخت does your آیا د ستا job وظیفه begin شروع کیږي؟ What time does your job begin? ستا دنده څه وخت پیل کیږي؟ ستا دنده څه وخت پیل کیږي؟ What time does your job begin? ستا دنده څه وخت پیل کیږي؟ It is 6 a.m. It is 6 a.m. په شپږ بجې پیل کیږي. په شپږ بجې پیل کیږي. It is 6 a.m. یعنی a.m. دا ابریویژن د شپې له 12 نه تر ورځې 12 بجو پورې دا ابریویژن کارول کیږي چې a.m. او یو p.m. ده چې د ورځې د 12 بجو څخه تر شپې 12 بجو پورې کارول کیږي چې هغې ته موږ بیا p.m. یو. او یو a.m. ده. a.m. د شپې د 12 نه تر ورځې
12 بجو پورې مونږ AM کارو. نو هغې دپاره مونږ دلته ټیم وښیلو it is 6 AM. نو دې نه دا معلومه شوه چې د سهار 6 بجې، یعنې سهار په 6 بجې زما دنده فیل کیږي. What time is it? What time is it? څو بجې دي؟ څو بجې دي؟ What time is it? What څه time وخت is it آیا ده؟ یعنې څه وخت ده؟ یعنې څو بجې دي؟ It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. 3 بجې دي. 3 بجې دي. It is دغه دی 3 o'clock بجې. 3 بجې دي، یعنې دغه 3 بجې دي. څو بجې دي؟ 3 بجې دي. What time does your job finish? What time does your job finish? ستاسو دنده کله ختمیږي؟ ستاسو دنده کله ختمیږي؟ What time does your job finish? What time does your job finish? ستاسو دنده کله ختمیږي؟ What څه time وخت does آیا your د ستاسو job وظیفه finish ختمیږي؟ What time does your job finish? ستاسو دنده کله ختمیږي؟ Our job finish at 4 o'clock. Our job زموږ دنده یا زما وظیفه یا زموږ وظیفه دنده چې دا finish ختمیږي at 4 o'clock په 4 بجې. Our job finish at 4 o'clock. Our job finish at 4 o'clock. زموږ وظیفه ختمیږي په 4 بجې. زموږ وظیفه ختمیږي په 4 بجې. یا Our job finish at 4 o'clock. زموږ دندې په 4 بجې پای ته رسیږي. زموږ دندې په 4 بجې پای ته رسیږي. What time does your job finish? Our job finish at 4 o'clock. Our jobs finish at 4 o'clock. What time does your job finish? ستاسو وظیفه یا ستاسو دندې یا ستاسو وظیفې کله پای ته رسیږي یا کله ختمیږي؟ Our job finish at 4 o'clock. زموږ دندې په 4 بجې پای ته رسیږي، یعنې په 4 بجې زموږ وخت ختمیږي. کولی شئ داسې کې تاسو کولی شئ په دغه ساحه کې بعضې نور معلومات اضافه کړئ، لکه our job په ځای اور معنا زموږ. کولی شئ نور داسې افعال یا فعلونه استعمال کړئ چې هغه په اور زموږ پورې تعلق ولري. What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? What time وخت do you آیا ته get up پاڅېږې in the morning د سهار؟ ته سهار څه وخت پاڅېږې؟ I get up 4 in morning. I get up زه پاڅېږم 4 4 یعنې 4 بجې in morning سهار. زه سهار 4 بجې پاڅم. زه سهار 4 بجې پاڅم. What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? ته سهار څه وخت پاڅېږې؟ ته سهار څه وخت پاڅېږې؟ I get up 4 in morning. I get up زه پاڅېږم 4 4 بجې in morning سهار. زه سهار 4 بجې پاڅم. I get up زه پاڅېږم یا جګېږم 4 4 بجې in morning سهار. What do you do? What do you do during the day? What do you do during the day? ته د ورځې په جریان کې څه کوې؟ ته د ورځې په جریان کې څه کوې؟ I study English. I study زه مطالعه کوم یا زده کوم. English انګلیسي. زه انګلیسي زده کوم. زه انګلیسي زده کوم. What do you do during the day? What do you do? ته څه کوې during په جریان یا په دوران یا د ورځې په حالت کې د day د ورځې، یعنې د ورځې په حالت کې ته څه کوې؟ ته د ورځې په جریان کې څه کوې؟ I study English. زه انګلیسي زده کوم یا انګلیسي مطالعه کوم.
نو موږ نن دا کنورسیشن کلاس تر دغه ځای پورې وو انشاءالله په راتلونکي کې به بیا تاسو د فوره په بعضو موضوعاتو غږیږو او په همدغه کنورسیشن محاورانې به غږیږو ښه وخت ولرئ هیڅ به خې چارې مننه